ولسمشر په ننګرهار کې د شهید شویو ملکي وګړو په اړه څه اقدام کړی. سلامونه ګرانو کتونکو، د ویډیو تر شیر کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د سیمې خلک وایي چې ولسمشر شپه د چپرهار ولسوالۍ په غزو سیمه کې د امنیتي سرتیریو په عملیاتو د دوه کورنیو 15 غړي وژل شوي چې یو پلار او زوی د یو کور او دوه زامن او یو پلار د بل کور دي. د دوی په خبره وژل شوي ټول ښوونکي دي او عملیات کوونکي سرتیرو کور ته اور هم اچولی چې د دوه تنو جسدونه هم پکې سوځېدلي دي. د شهید شویو کسانو کلیوالو او نورو دوستانو یې په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې شهید شوي کسان د نظام کلک ملاتړ کوونکي وو، خو بل خوا بیا اوس هم بعضې بې ضمیره کسان وایي چې یاد کسانو کې به ګناه وه او یا به هم طالبان وو. حال دا چې یادو کسانو کې ښوونکي هم موجود وو. اوس خبره دا ده چې آیا دا ښوونکي د ورځې ولسوالۍ ته کوم عادي پولیس نشو بیولی؟ آیا دا ښوونکي نشي نیول کېدلی؟ په ټولنیزو رسنیو بیا د پیښې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. خلکو لیکلي چې ولې داسې ټارګېټ شوي کسان د ورځې لخوا ژوندي نه نیول کېږي. ډېرو کسانو دا هم لیکلي چې د عملیات داسې په 2 کې عسکرو کړي دي. د خلکو په وینا چې په دې ځواکونو د ولسمشر زور هم نه رسیږي او هر وخت چې هر څه وغوړ کوي او یاد ځواکونو ته امر راسن د امریکا لخوا ورکول کېږي. بله خبره چې ټولنیزو رسنیو کې لیکل کېږي هغه دا ده چې ملکي خلک ځکه به نښه کېږي تر څو خلک د طالبانو لیکو ته ولاړ شي او په سیمه او افغانستان کې جنګ همداسې دوامداره وساتل شي. خو بل خوا ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ جیو پلاوي ته په چپرهار ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي سرتیرو لخوا د ملکي بانک ژوبلې څېړلو امر کړی دی. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوږیاړي ویلي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازیو او د چپرهار له قومي مخورو سره د ګډې ناستې په پیله کې وویل چې د ولسمشر په حکم د اعلی سرقمندانۍ ټاکل شوې پلاوي به په چپرهار ولسوالۍ کې د وروستي پیښې څېړنه کوي. خوږیاڼي زیاته کړې په غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پر شوې پیښه خواشیني وښوده او د چپرهار پیښې معلومات یې له ولسمشر، امنیت شورا، ملي امنیت عمومي ریاست او امنیتي معین سره شریک کړي چې د ولسمشر له لوري د اعلی سرقمندانۍ ټاکل شوي پلاوي به ډېر ژر د چپرهار د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه پیل کړي او پایله به یې له ولسمشر سره شریکه کړي. تاسو څه نظر لرئ؟ ولې ملکیان د شپې په نښه کېږي او ټوله کورنۍ یې له منځه وړل کېږي؟ ولې دوی نه تعقیب کېږي او ولې ژوندي نه نیول کېږي؟ خپل نظرونه مو کمنټ کې راته ولیکئ. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدلی. د لا ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله